افغانستان نوین قدرمنو دوستانو السلام علیکم. که افغانستان نوین مو تر څو نوی سبسکرایب کړئ نو درنو دوستانو د خپل چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې وګورئ، لایک کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې هم ښکلې ویډیوګانې دي نو هغه هم وګورئ. درنو دوستانو نن درته یو ښکلی غزل تکلمه کوم چې د ښاغلي نیکمل زازي صاحب ده. هغه هم یو ځوان او لایق شاعر ده چې ډېر ښکلي شعرونه او غزلې لري. نن ما هم یو غزل راخیستی، خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي، چې وایي ستا په څېر مې غریبي ده ای ملنګه، ستا په څېر مې غریبي ده ای ملنګه، زما هم ډېره نیستي ده ای ملنګه، زما هم ډېره نیستي ده ای ملنګه، دا چې داسې تش لاسونه رانه درومې، دا چې داسې تش لاسونه رانه درومې، خدای ګلاس مې ډېر خالي ده ای ملنګه، خدای ګلاس مې ډېر خالي ده ای ملنګه، له کچکول سرې ګریوان نه د قربان شم، له کچکول سرې ګریوان نه د قربان شم، څومره ښکلې د ځواني ده ای ملنګه، څومره ښکلې د ځواني ده ای ملنګه، زه او ته چې داسې در په در ګرځېږو، زه او ته چې داسې در په در ګرځېږو، دې وطن کې بدبختي ده ای ملنګه، دې وطن کې بدبختي ده ای ملنګه، د نړۍ په فکري جنګ کې انحصار یو، د نړۍ په فکري جنګ کې انحصار یو، هسې نوم یې ازادي ده ای ملنګه، هسې نوم یې ازادي ده ای ملنګه، موږ بې وسو لره هر څه دلته ګران دي، د سرو وینو ارزاني ده ای ملنګه، د سرو وینو ارزاني ده ای ملنګه، جنګ دې ورک شي رنګ دې ورک شه سوله غواړو، جنګ دې ورک شي رنګ دې ورک شه سوله غواړو، دا مو هیله د زړګي ده ای ملنګه، دا مو هیله د زړګي ده ای ملنګه، بې موجبه په وړو خبرو وران یو، عجیبه مطربکني ده ای ملنګه، راځئ یو او بل ته لاس ورکړو چې یو شو، راځئ یو بل ته لاس ورکړو چې یو شو، په دې کار کې کامیابي ده ای ملنګه، هغه څه چې موږ مقصد ته پرې رسېږو، اتحاد او ورورولي ده ای ملنګه، ما نیکمل ته خوشحالي نصیب کې نشته، بس غمجنه زندګي ده ای ملنګه، بس غمجنه زندگی ده ای ملنګه. مننه دوستانو، ښې چارې الله پامان. افغانستان نوین قدرمنو دوستانو السلام علیکم. که افغانستان نوین مو تر څو نوی سبسکرایب کړئ نو